د خپلواکۍ په ورېښمین جوزجان کې هوایي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون 7 کسان شهیدان کړي. پر ملکي وګړو د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو بمباریو په لړ کې دا ځل د جوزجان ولایت په مرادیان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 7 تنه غړي په هوایي برید کې شهیدان شوي دي. راپورونه وایي چې دغه برید تېره شپه د یادې ولسوالۍ د جنګل اریخ په سیمه کې داسې مهال ترسره شوي چې سیمه کې طالبانو هیڅ راز شتون نه درلود. ځایي خلک وایي چې پیښه کې 4 تنه ښځې، 1 نارینه او 2 تنه ماشومان په شهادت رسېدلي دي. دوی زیاتوي برید پر کلي شوی، یو کور چې شهیدان هم پکې دي په بشپړه توګه له منځه وړل شوی او ځینې نور تخریب شوي دي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د وروستۍ اونۍ په ترڅ کې په کندوز، پروان، خوست، غزني او ګڼو نور ولایتونو کې پر ولسي وګړو د ګډو قواو بریدونو کې په لسګونو ملکي وګړي شهیدان شوي. شنونکي وایي هغه ناکامه پالیسي چې امریکایانو په نظامي ډګر کې پر طالبانو د فشار راوړلو په توګه کاروله ترڅو په سیاسي ډګر کې پرې خپل شرایط ومني، اوس یې د کابل حکومت او متحدین هم په تعقیبولو بوخت دي، خو د ملت د راپارولو پرته یې کوم اغیزناک رنګ نه دی راوړی.